د یاران تلویزیون خوږو او معززو مینوالو سلام او مینه مو ومنئ په دې هیله چې ټول به راته ښه او جوړ وئ. ملګرو په دغه ویډیو کې د نن ورځې د کرکټ له برخې تازه او په زړه پورې خبرونه لرو. ملګرو دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ، لایک او زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. افغان تکړه لوبغاړی محمد نبي اساخیل په شل اوریزو سیالیو کې 250 وکټې پوره کړې او ورپسې افغان تکړه لوبغاړی رشید خان په شل اوریزو سیالیو کې بیا 200 لوبې پوره کړې. همداشان افریقایي تکړه لوبغاړی روبې په شل اوریزو سیالیو کې 150 وکټې پوره کړې او ورپسې انګلستاني تکړه لوبغاړی الکس هیرز په شل اوریزو سیالیو کې 6500 منډې ترسره کړې. همداشان د اسټرالیا په بیګ باش سیالیو کې ټول 6 هټریکونه شوي دي. په شل اوریزو سیالیو کې افغان رشید خان 3 هټریکونه کړي دي. په شل اوریزو سیالیو کې په 2020 کال کې لومړی هټریک رشید خان وکړ. همداشان په شل اوریزو سیالیو کې رشید خان، انډر رسل، انډي ټرای، محمد شامی او میت مشره 3 هټریکونه کړي دي. په شل اوریزو سیالیو کې زیاتې وکټې بولډ او ایل بي ډبلیو رشید خان 151 اخیستي، لیست مالینګا 115 اخیستي دي. د انګلستان په شل اوریزو بلا سیالیو کې وین مورګن د میډل 6 لوبډلې لوبډل مشر وټاکل شو. د زیمبابوې ملي لوبډله د سریلانکا ملي لوبډلې سره په همدې میاشت کې 2 ټیسټ سیالۍ ترسره کوي. د اسټرالیا تکړه لوبغاړی کریس ګرن باندې د غیر قانوني بالینګ شک دی او 3 میاشتې بندي سره هم مخ شو. انګلستانی تکړه لوبغاړی جیمز آنډرسن د زخمی کېدو له امله د سویلي افریقا خلاف له ټیسټ سیریز څخه بهر شو. په شل اوریز کرکټ کې په لومړي ځل په یوه ورځ 2 هټریکونه وشول. لومړی افغان رشید خان، دوهم پاکستاني حارث رؤف وکړ. په بیګ باش سیالۍ کې برون رینګزن لوبډلې له 9 سر په سر ماتو وروسته ارون پینچ له لوبډل مشرۍ لرې کړ او ډین ګریسټن یې لوبډل مشر وټاکل شو. په بي پي ایل سیالیو کې د محمد الله او مشرفي مرتضی د انډر رسل لوبډلې نیمه پای لوبو ته د وتلو او نبي جان او شفیق لوبډلې بهر شوې. نجیب او مجیب لوبډلو کې یوه لوبډله چانس لري، خو د نجیب د چانس ډیر دی. تېره شپه په بي پي ایل سیالیو کې نبي په 4 راوندونو کې 21 منډې ورکړې او 2 لوبغاړي وسوځول. تېره ورځ په بیګ باش سیالیو کې رشید خان هټریک وکړ، په 4 راوندونو کې 22 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول.